دویمه خبره په دې کې دا کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص عمل دی مسواک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل دی. ډیر خلک دا رقم وي چې حیا دي د خولې بوی ځي، نو دا کله کله داسې د انسان د معدې نه جوړي، د معدې د نه جوړي چې د انسان د خولې څخه بدبوی راولاړي. نو د دې انسان لپاره لازمه دا ده چې د خپل علاج وکړي. دا داسې نه جوړي نه ده چې نشت کېږي، د عارضي تکلیف دی د معدې که سړی علاج وکړي نشت کېږي. کله کله د انسان خوله بوی کوي د سګریټو د نسوارو سره، نو که سړی واده والی خو د خپله کوروالا پر سړي دونه حق لري چې د خولې وایي چې بد بوی نسي ولاړ. او که د سړي کوروالا نه وي، خورونه وي، خوندې وي، په یو معاشره کې به دی اوسېږي، ملګري انډیوالان وي، ډېر بد کار دی چې د سړي د خولې بوی ځي. او دا بیا درغله سړی د انسان لپاره ډېر بد کار دی چې خلک در سره په عذاب وي، درته ویلی هم نسي، ستا د مشرتوب یا ستا د قدر کوي، نو هغه ته او ته خپل سر نه خلاصوې، د خولې دې بوی ځي. که څوک پر څنګ د سره کښېني هغه د سره په عذابېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. مسواک ډېر وهي، الله رب العزت به دا بدبویي د خولې د انسان د ورکه کړي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا رقم ویلی دی ولولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتم بالسواك مع كل صلاه. که چیرې زما پر امت دا خبره نه درنېدله یا نه سختېدله پر خلکو باندې یا زما پر امت باندې، د روایت دا دواړه تورې راغلي دي، پر زما پر امت باندې یا پر خلکو باندې دا ډېره نه ګرانېدله، نو ما به دوی ته امر کړی وای چې د هر لمانځه دپاره تاسې څه شي وکړي؟ مسواک وهئ، د مسواک استعمال کوئ. دا د بخاري او د مسلم شریف روایت. او په بل روایت کې دا رقم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله کور ته راننوتی، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول وار شروع په مسواک باندې کوله. د عایشې مور روایت دی، شریح ابن هانی قال قلت لعائشة رضي الله عنها، ما وعائشة مور ته ویل بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم شي باندې شروع کوي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کور ته راسي؟ وایي دې راته وویل عایشې مور ته اذا دخل بیته قالت بالسواک. وایي دې په جواب کې راته وویل چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راسي، اول وار شروع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسواک، بس مسواک شروع کی. ګورئ دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، دا اسوه حسنه دی، دا زموږ او ستاسو دپاره سبق دی چې موږ د خپل رسول په طریقه باندې ژوند تیر کړو. دا زموږ او ستاسو دپاره کامیابي ده، دا زموږ او ستاسو دپاره سعادت دی، دا د انسان عزت دی، دا د انسان د مریضیو څخه د خلاصون سبب ګرځي، دا د انسان د ښه صحت ذمواري ده. او دا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. بس علا نورې ګر خبرې لکړي، د یوې خبرې ته متوجه سي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کوم. او مسواک لکه نر چې وي بعینه کټ مټ د ښځو دپاره مسواک د رقم سنت، ښځې هم باید چې مسواک ووي. او مسواک لکه په خلاصه خوله کې چې سړی استعمالوي بعینه کټ مټ یې په روژه کې هم د رقم مسواک سړی استعمالولی سي، وایي سړی استعمال کړي. حدیث شریف کې راځي د عایشې مور سره روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب. مسواک د مؤمن مسلمان دپاره چې کله دی استعمالي نو الله رب العزت ورباندې راضي کېږي، او الله د رضا سره سره د مؤمن مسلمان خوله الله رب العزت په مسواک باندې پاکوي. نو زما ورونو کوشش دا وکړئ مسواک د ځان دپاره عادت جوړ کړي، خپل اولادو ته، خپلو بچیانو ته، خپلو کشرانو ته، خپلو زنانو ته توصیه د دې وکړي. دا امر بالمعروف دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته دعوت دی، دا د الله و دین ته خدمت دی. دا رقم یوه طریقه چې سړی په خپل اولاد کې، په خپل کورنۍ کې، په خپلو بچیانو کې رایجه کړي، د یوې طریقې سره مکمله طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي زموږ او ستاسې کورو. نو موږ او تاسې نن دوې خبرې په درس کې زده کړې، یوه خبره بلکې درې خبرې په درس کې زده کړې. یوه خبره مو دا زده کړه چې د لیلة القدر شپه دا اوس را روانې لس شپې او لس ورځې د رمضان د میاشت، دا د لیلة القدر د شپې د راتللو شپې دي او دا ټیم دی. نو موږ به هره شپه د الله رب العزت په عبادت کې زیات وخت تېروو. اسئله کې دا پالتو کیسې، دا مجلسونه، دا بې ځایه خبرې، دا بې ځایه کیسې، والله که د انسان ارمان په وخیږي. هسې د بدن ستړیا هم ده، د دماغ ستړیا هم ده، د وخت ضایع کېدل هم دي، الله او د الله رسول هم باندې ناراضه کېږي.
نو د الله شپې نن درس کې موږ دا خبره زده کړه چې هغه د 1000 میاشتو ثواب چې الله رب العزت انسان ته ورکوي هغه شپه په دغو لسو شپو کې ده. د یوه دویمه خبره موږ دا زده کړه چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه د دې لسو شپو د دا وه چې ده به په دې کې اعتکاف کوي او د الله شپې به یې روڼولې. اوس که یو سړی خامخا مزدور وي، مزدوري کوي، کاروبار کوي، نو نسبتا د تغییر دی د خپل تقسیم اوقات لږ معلوم کی چې مجلسونو کسی دی پریږدي په دې کې 1 ساعت او 2 ساعت دی د الله رب العزت د عبادت لپاره وروڼوي. هسې خو په پیشلمي کې 1 ساعت پر موږ تېرېږي، 1 ساعت بیا د تهجد د لمانځه، د قیام اللیل او صرف په مسله کښېنم زه به 100 وارې درود شریف ووایم، 100 وارې به درېیمه کلمه ووایم، 100 وارې به استغفار ووایم. د استغفار په ویلو باندې، د درود شریف په ویلو باندې به الله رب العزت له ما راضي سي او دا ستر عمل دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه ده. او درېیمه خبره موږ نن دا زده کړه، دا یوه خبره په دا دویمه کې پاته سول چې اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. که د یو چا ټوله اعتکاف په وس باندې نه وي، پر 15 شپې دي تېرې کړي، 3 شپې دي تېرې کړي، 2 شپې دي تېرې کړي، 2 شپې او ورځې په مسجد کې تېرې کړه. اعتکاف نیت وکړه، د نفل اعتکاف نیت چې الله زما د اعتکاف نیت الله تې راته اسانه کړي، الله تې راسه قبول کړي. بس مسجد ته داخل اعتکاف والا به خامخا په هر مسجد کې 2 شپې او 3 شپې به ته د اعتکاف په نیت باندې ورسره تېرې کړي. درېیمه خبره موږ دا زده کړله چې مسواک به موږ د ځان دپاره ضروري ګرځوو او مسواک به موږ دا به زموږ د پیغمبر طریقه او زموږ به عادت بس هر وخت به له موږ سره مسواک راسره هره زمانه کې د کور ته د ورتللو په یو مجلس کې د کښېنستلو د مخه څه مسواک ووه. حتی ما په روایت کې لیدلی دي چې کم مؤمن مسلمان چې مسواک وي الله یې په د خبرو کې فصاحت پیدا کړي، خوند الله کې پیدا کړي، په د خبره سړی پوهېږي، په خبره کې الله اثر پیدا کړي او الله رب العزت د الله په نیز باندې الله ور باندې راضي سو. چې الله راضي سو زموږ او ستاسې دنیا او آخرت دواړه ورسره برابرېږي.